یو نیک او مالدار شخص خپله وایي چې یوه ورځ زما زړه ډېر نارامه او ناقراره شو. هر څومره مې چې کوښښ وکړ چې زړه مې آرام او غم مې کم شي، خو ونه شو. آخر له خپله کوره راووتلم او بې مقصده یوې خواته روان شوم. په همدې دوران کې د یو مسجد دروازې ته ورسېدم. ګورم چې مسجد خلاص دی. فکر مې وکړ چې راځه یو څو رکعته نفلي لمونځ به وکړې، شاید چې زړه دې سپک شي. مسجد ته چې داخل شوم نو په یو داسې شخص مې نظر پریوت چې په ډېرې سختې ژړا او فریاد سره یې له الله پاک څخه دعا غوښتله. یو څه چې نږدې ورغلم نو پوه شم چې بنده قرضدار دی. سلام مې پرې واچوه او ستړي مشي مې وکړه. د قرض په اړه مې ترې پوښتنه وکړه نو وی ویل چې نن یې وروستۍ نیټه ده او له خپل مالک یعنې الله تعالی څخه یې غواړم. له جیب څخه مې د هغه د قرض په اندازه روپۍ راوویستې او ورته مې ورکړې. د هغه له سترګو اوښکې روانې شوې او زما د زړه ناقراري په سکون او راحت بدله شوه. بیا مې خپل کارت ورته وړاندې کړ چې صیب دا زما ادرس او د موبایل شمیره ده. هر کله چې مو اړتیا پیدا شوه نو راته زنګ ووهئ. خو هغه له لیدلو پرته کارت بیرته راکړ او راته یې وویل چې نه صیبه، له ما سره د هغه ذات ادرس شته دی کوم ذات چې ته دلته رالیږلی یې. زه په جیب کې د کوم بل چا د ادرس په کېښودو سره هغه نشم ناراضه کولی. نو درنو لیدونکو، په الله جل جلاله باور کول به هیڅکله تاسو د خپل رحمت څخه ناامیده نه کړي.